د کہانی شروعات کیږي د یو هلک نه چې هغه په لیفت کې ناست وي او د بره طرف ته روان وي، خو د هغه یادداشت هم غیب شوي وي او هغه اوس په دې نه پوهېده چې زه آخر کوم خوا روان یم او هغه ډېر زیات یریدلی وي. اوس چې هغه لیفت بره راوخیږي نو هلته هغه لیفت ته ډېر کسان ولاړ وي چې هغې کې یو ګیلي نومې هلک راکوشي او دا هلک ونیسي او بهر یې راوباسي چې هغه نه بالکل یو دوه خطا شي چې اچانک هغه د هغه ځای نه منډې شروع کړي او یو شان منډې وخي، خو چې لږ مخکې لاړ شي هغه ته دا احساس وشي چې د دې ځای نه خو ګیر چاپېره غټ غټ دیوالونه دي چې د دې ځای نه اوس ځان نښکل ناممکنه دي. دې نه پس هغه په یو پنجره کې واچي چې هلته یو ایلبي نومې هلک راشي چې دا د دوی ټولو لیډر وي. نو ایلبي د ده نه څه سوالونه کوي خو دلته دې ورته وایي چې ما ته سم نه دي یاد. نو ایلبي ورته دا ووایي چې دلته څومره هم کسان دي هغې ته سم نه دي یاد بغیر د خپل نوم نه او خپل نوم هم ورته دوه درې ورځې پس رایاد شي. دې نه پس ایلبي هغه هلک ځان سره روان کړي او د هغه ځای باره کې ورته وایي او دا ورته وایي چې دلته به هر سړی خپل کار په خپله کوي، یعنې کور جوړول او شکار کول. او هغه ورته دا وایي چې کله خوراک موږ ته نه میلاویږي نو په کم لیفټ کې چې ته راوختې د هغې په ذریعه باندې موږ ته خوراک راځي چې د هغې نوم دوی باکس ایښی دی او هره میاشت کې په دې باکس کې دوی له د خوراک هر څه راځي. خو دلته دې ټولو ته دا پته نشته چې دلته موږ چا راوستي او څه دپاره یې راوستي یو، خو دې کې د دې هلک نظر په یو ډېر عجیبه دروازې باندې ورشي. خو دلته ورته ایلبي د دې 3 قانون ووایي، په هغې کې لومبی دا چې خپل کار به پخپله کوې، چاته به نقصان نه وررسې او په غلطۍ کې به هم دغې دروازې له نه ورځې. دې نه پس ایلبي د هغه ځای نه لاړ شي او هغه نوي هلک سره یو چک نومې ماشوم میلو شي، خو د دې هلک نظر صرف په هغه دروازې باندې و او هغه صرف د دې دروازې د شاته راز معلومول غوښتل. خو دې کې اچانک د هغه دروازې طرف نه یو دوه هلکان په منډه راوځي چې د یو بن او د بل مین او نوم وي. نو دلته دا هلک ډېر زیات حیرانه شي چې ایلبي خو ماته ویلو چې دې دروازې له به غلطۍ کې هم نه ورځې. نو دلته ورته دا چک نومې ماشوم وایي چې دې ځای ته صرف یو څو کسان تللی شي چې هغه د دې ځای خاص رنر یعنې منډې والا دي او هغه ورته دا هم وایي چې دې دروازې نه اخوا ډېرې عجیبه لارې دي. نو دا هلک چې دا خبره ووري نو د ده ډېره زیاته دلچسپي په دې کې پیدا شي چې زه هم دې ځای ته ورشم او هغه دغې دروازې له خوا له ورشي. خو دغه ځای کې پیګیلي راشي او هغه ولې دیکه ورکړي چې دې سره دا هلک ډېر زیات غوسه شي او چغې سوري هلته شروع کړي. خو دې کې اچانک هغه دروازه بنده شي او اوس د شپې په ټایم کې دا ټول هلکان راغونډ شوي او پارټي کوي چې په دې کې یو نیوټ نومې هلک د نوي هلک ته وایي چې دراصل روزانه د نور راختو سره څه منډو والا دغه ځای ته لاړ شي چې موږ د دې ځای نه د وتو لار وباسو، خو د 3 کالو نه دوی ته لاره میلو نه شوه او دغه کسان واپس راشي. خو د شپې کېدو نه مخکې دوی ځان د دغه عجیبه لارو نه راوباسي او که راونه نو دوی به مجبوراً په دغه ځای کې شپه کوي او چې د چا شپه په دغه ځای کې راغلې ده نو هغې تر اوسه پورې د دغه ځای نه دي راووتې، ولې چې په دې عجیبه لارو کې یو راکشس موجود دی چې هغې ته ګریور وایي. نو دلته ورته د هلک نیوټ ته وایي چې زه م غواړم چې دغه ځای ته وردن نه شمه. نو دلته ورته دا نیوټ وایي چې دغه ځای ته به ته په خپل قابلیت وردن نه کېږي. اوس دغه نوی هلک د دغه ځای نه تلو والو چې دې کې ګیلي اچانک دله آواز ورکړي د مقابلې دپاره چې دوی به په دې سرکل کې وي او د دې نه به یو کس بهر غورځوي چې دې کې د دې دواړه مقابله شروع شي او ګیلي خپل قابلیت خول شروع کړي چې دغه هلک هم ورته خپل زور ښیي. خو دې کې ګیلي ډېر زیات غوسه شي او دې په ځمکه راخطا کړي چې دې سره د ده د اثر په ځمکه ډېر تیزۍ سره ولګي. دلته د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې دې هلک ته خپل نوم رایاد شي چې د ده تومس نوم وي او د شپې په ټایم کې تومس خوب وویني چې هغه په خوب کې ډېرې زیاتې منډې وخي او کله هغه په لیب کې وي چې هغه یو ښځه ویني او هغه ته بار بار دا وایي چې ویکټ از ګوډ. په سبا باندې ایلبي تومس هغه دروازې له بوځي چې په هغه دروازه باندې نومونه لیکلي شوي دي او څه نومونه کټ شوي دي. نو تومس یې د دې نومونو باره کې تپوس وکړي نو ایلبي ورته وایي چې دغه کسان دي چې هغې دې ځای ته تللي دي خو واپس تر اوسه پورې نه دي راغلي. دې نه پس تومس د ځنګل طرف ته لاړ شي خوراک تلاش کولو دپاره چې هلته دې ډېرې زیاتې ډانچې وویني. خو لږ مخکې تلو نه پس د هغه ملاقات یو بن نومې هلک سره وشي چې د هغه حالات بالکل ټیک نه وي. خو دې نه مخکې چې تومس څه وکړي هغه بن نومې هلک په ده باندې حمله وکړي چې بن یو کنکال راواخلي او دې به په سر ووهي او ځان ترې بچ کړي او د هغه ځای نه رامنډه کړي او د مدد دپاره ډېرې زیاتې چغې سورې وایي. خو هغه بن نومې هلک هم ده پسې شاته رامنډې وښیي چې هغه زر هغه خپل ځای ته ځان راورسوي چې زر هلته نیوټ راشي او تومس د بن نه بچ کړي او په ټوله قسم باندې بن ونیسي چې هغې د بن خېټه چیک کړي نو د هغه په خېټه باندې ډېر عجیبه زخم وي. نو ایلبي دې کسانو ته وایي چې دې پنجرې ته بوځئ. دې نه پس ایلبي تومس ته وایي چې بن په یو خاص پروسس کې روان دی او دا زخم په دغه عجیبه لارو کې دغه ګریور نومې کریچر چې کوم دی دا د هغې ټک دی. خو دوی بن په پنجره کې وانه چي هغه دروازې بندېدو نه مخکې هغه عجیبه لارو کې پرېږدي او په هغه شپه باندې تومس بیا خوب وویني چې هغه په خوب کې هغه لیب وویني او هغه ښځه وویني خو دې ځل له هغه سره یو جینۍ وي چې په هغې باندې م ایکسپریمنټ کېږي. په سبا باندې تومس وګوري چې ایلبي ما هغه ځای ته وردن نه شي. نو نیوټ ورته وایي چې ایلبي د ټولو نه مخکې دې ځای ته راغلی او هغه یو میاشت یوازې دلته تېره کړې ده او هغه صرف دغه ځای ته وردن نه شو چې بن یې کوم ځای زخمي کړی دی. اوس شپه کېدو والا وي او دا ټول ډېر زیات په ټینشن کې وي ولې چې ایلبي تر اوسه پورې بهر راونوتو. نو دا ټول هغه ځای ته لاړ شو دروازې مخې ته ودرېږي چې دې کې اچانک دوی هغه مینو نومې هلک وویني چې هغه ایلبي په شا کړې وي ولې چې ایلبي زخمي شوي وي. خو د دې نه مخکې هغه چې دوی له ځان راورسوي هغه دروازه بندېدو والا وه او دې ټول هلکانو مینو ته چغې وهلې. خو تومس بغیر د څه سوچه د دې دروازې بندېدو نه مخکې هغه ځای ته رادن نه شي او هغه دروازه بند
بند شي. نو توماس چې ال بي وګوري ناغه پوي شي چې هغه ګریور نومي راکشس دلم ټاک ور کړی دی چې د دې د وجه مینو مجبورن دی بهوش کو. خودل ته دوی ته دا احساس شو چې هغه ګریور نومي کریچر زمونږ خوا کې دی. خو توماس په هر حالت باندې ال بي بچکول غوستل. خودل ته ورته مینو غوسه شو هغه ورته دا وایي چې دې کریچر کم کس لم ټاک ور کړی دا غنه شو بچکول مونږه. خو دې کې اچانک د توماس نظر په یو بوټي باندې پروزي چې هغه بوټي دیوال ته بره ختلی وي او توماس د مینو په مدد باندې ال بي په هغه بوټو کې زوړن کی. د غزه کې هغه ګریور نومي کریچر راشي چې مینو خدا غزه نه وتختی او توماس په سچل باندې خپل ځانم په بوټو کې پټ کی او هغه ال بي ما غزه کې زوړن کړی وي چې ګریور سیده په دی باندې تیر شي. خودل ته توماس دا وګوري چې دا ګریور نومي کریچر چې کم دی دا په اصل کې یو ماشين دی یعنی دا یو روبوټ دی. دنه پس توماس بهر روزي خو دې کې چې اچانک هغه شاته وګوري نا ګریور نومي ماشين په د باندې حمله وکي چې هغه دا غزه نه تیزه سره منډه کی. هغه ته دا پته و چې د منډو هیڅ فائدہ نشته. دنه پس هغه په دیوالونو خيږي او د دیوال ناغه بوټو ته راټوب کی چې هغه ماشين هم د پس راټوب کی چې هغه بوټي کین خلی چې سره توماس دا غزه نه د تختیدو مکمل شي. خپل ورته مینو مراشي دې کې اچانک د توماس ځان دیوالونو طرف ته شي چې هغه بندیدو والا دی چې سره هغه طرف ته منډه کی چې هغه ماشين هم د پس شاته ولګي چې هغه دیوالونو تیزی سره بندیدو والا وو او هغه ماشين ډیر زیات غټي د دې د وجه هغه په هغه ځای کې خلی او په سبا باندې هغه ټول وګوري چې توماس او مینو ټول شپه په دې عجیب لارو کې تیر کړه. خدای باوجود مغي ال بي جمدې واپس را وستو. نو مینو دې ټول ته دا وایي چې د توماس د هوښیارۍ د وجه مونږ یو ګریور مړم کو. اوس دا ټول راغون شي او ولته ګیلی دا فیصله کوي چې توماس قانون فالو نکو او هغه له سزا ورکول پکار دی. او د مینو په مطابق باندې هغه دا وایي چې توماس یو رنر جوړول پکار دی او د مینو په خبره باندې ټول راضي شي. خو دې کې اچانک دوی وګوري چې لیفت د بره طرف ته روان دی ولې چې دا زر دا لیفت ډیر زر راغلو او هغه چې هغه لیفت کې وګوري نو په هغه لیفت کې یو جنې وي چې توماس څنګه دا جنې وګوري نو هغه دا جنې او پیژني ولې چې دا جنې د خپل خوب کې لیدلې و او دا جنې په لاس کې یو نوټ هم وي چې په هغه کې دا لیکلي وي چې دا خیره کس چې دلته راغلو. دې کې اچانک هغه جنې په هوش کې راشي چې هغه توماس خپل نوم واخلي. دینه پس هغه واپس بهوش شي او هغه جونګړې تراولي. خو ځل توماس دا فیصله وکړه چې زه به واپس دغه عجیب لارو ته ځم ولې چې ماته د خپل سوالونو جوابونه ملو نشو. نو دلته مینو د سره یو نور درې رنران کی او دا غزه ته ور روان شي او هغه غزه ته وردن نشي چې دلته دوی هغه ګریور ویني چې کم دوی مړ کړي وو چې دلته دوی دا ګریور نومي ماشين خبرو باسي او هغه کې یو ډیوایس لګیدلی وي چې دوی واپس خپل ځای ته راشي او هغه ډیوایس جانچ کوي چې دلته دوی په هغه ډیوایس باندې یو نوم ویني چې هغه باندې ویکټ لیکلی وي چې هغه نوم چې په هغه باکس کې کوم سامان راځي په هغه باندې لیکلی شوی وي. نو دلته دوی ته دا واضح شو چې دا سامان څوک را لېږي هغه به ضرور دا ماشين هم جوړ کړی وي. خو دلته توماس د دې ډیوایس په جانچ کې لګیاو. خو دلته ګیلی د دې په دې خبره باندې راضي نه وي خو نیوټو ته وی چې موږ له پکار چې دل یو مقور کو نو د دې نه پس په موږ د دې زره نر جوړ کو. د دې نه پس مینو توماس یو جونګړی ته بوزي چې دلته دوی دغه ځای ټوله نقشه جوړه کړې وي او د دوی په مطابق دې ځای کې 8 سیکشن دي چې هر ورځ دوی نوې سیکشن کولاوي. خو دلته دوی نظر په دې ډیوایس کې په 1 نمبر باندې ولګي. نو دلته دوی دا وایي چې ګریور نومي ماشين به د 7 نمبر سیکشن نه راغلی وي. خو دې کې اچانک دوی ته پته لګي چې هغه جنې په هوش کې راغله چې هغه یو بره ځای ته راوخیږي او دا غزنه په دوی باندې هر سره ولي. خو هغه چې توماس ویني نو هغه سره وشتل بند کی. دنه پس توماس بره وروخیږي چې دا جنې نوم ټیریسا نوم وي هغه ته صرف خپل نوم یاد وي او دې جنې ته هم صرف د توماس نوم یاد او نور ته دا پته نه و چې دا دیسو او دا دوانه یو بل سره خبرې کوي. خو دلته ټیریسا یو نیله شي زرو بس چې هغه یو ویکسین وي او په هغه باندې هغه ویکټ نوم لیکلی وي. نو دلته توماس وایي چې ما په خوب کې دا ویکټ نوم اورېدل دي. دنه پس هغه دا فیصله وکړه چې دا ویکسین به ال بي ته جو سپته لګي هغه دې سره ټیک شي. خو چې څنګه دوی ال بي ته انجکشن لګاو نو ال بي ډېر زیات چغې سورې شروع کی. خو دلته ټیریسا اچانک دله دا انجکشن ووخي او په هغه شپه باندې ګیلی توماس په یو پنجره کې بند کی او لږ وخت پس هغه چک نومي ماشوم توماس له روټۍ راوړي. نو دلته دغه چک نومي ماشوم کینو توماس ته وایي چې زه خپل مور پلار سره ملاوېدل غواړم او ماته پته نه لګي چې هغې به څنګه وي ولې چې ماته د هغې شکل هم نه دی یاد. خو د هغې باوجود هغه چک نومي ماشوم خپل مور پلار له یو ګوډۍ جوړه کړې وه. نو دلته ورته توماس وایي چې فکر مه کوه زه به تاسو ټول د دې ځای نه وباسم او چې اوس څنګه سهار شي او نور راوخیږي نو مینه او توماس هغه عجیبه لارو طرف ته ور روان شي او زر دوی 1 نمبر سیکشن ته راورسي چې هلته دوی د بن کپړې وویني. نو دلته دوی پوه شو چې هغه ګریور نومي ماشین بن مې پراخلو دلته راوړی وي. خو دلته اچانک هغه ډیوایس اوازونه شروع کی. نو دلته توماس صدا لګېدو چې کېدای شي دا ډیوایس مونږ ته لار ښیي او چې دوی به په صحیح موړ باندې تلل نو هغې به اواز نور هم تیز کو او دوی مخکې روانې چې دوی یو داسې ځای ته راورسي چې هلته مینو هم نه وي راغلي ولې چې هلته یو ډېر غټ پل وي او دوی په هغې پل باندې روان شو او هلته یو آخري دیوال چې څنګه دوی هغه دیوال له ورسي نو د هغه ډیوایس رڼا شنه شي او دوی ته یو بله لار کولو کې چې هلته یو ګوفه وي. اوس چې دوی هغه ګوفې ته وردن نشي نو یو لایټ دا دواړه سکین کی او دې نه یو منټ پس هغه ګوفه بندېدو والا وي چې دا دواړه زر د هغه ځای نه منډه کي او چې دوی څنګه 1 نمبر سیکشن نه وځي نو هلته یو دیوال راوغورځېږي چې دوی ډېر تیز رفتار سره منډه شروع کی او د دوی د سترګو د وړاندې دغه لارې بدلیږي چې دوی ځان ډېره په
په مشکل سره دا غزه نه روخ خپل ځای ته ورسېدل او چې دوی څنګه غزه ته ورسېنو دا غزه خلکو ته وایي چې موږ د بهر وتو لار ملو شو خودل ته ګیل ډیر زیات غوسه شو هغه ورته دا وایي چې دا یو جالم کې دی شي چې د سره د دې دوه په منځ کې بحث شروع شي خو دا غزه کې اچانک ټیټه سارا شي هغه ورته دا وایي چې ال بي په هوش کې راغلو چې دوی زر ال بي لزان ورسي او ال بي هغه ته دا وایي چې ماته داسې لګي چې موږ به کلم د دې ځای نه ونځو خو د شپې په ټایم کې چې دوی هغه دروازې لراشي نو هغه دروازه نوي بند شوي نو دلته توماس دوی ته چې ما سره یو ترکیب دی د دې نه مخکې چې دوی ترکیب جوړ کړي هغه ماشینان په دوی باندې حمله وکړي چې هغه ماشینان ډیر تیز سره د دوی طرف سره روانو چې سره دا ټول دا غزه نه منډه کی او بل خو توماس د سالکانو چغه ووري چې دا دغه ماشینانو شکار شو او ګیلیو سالکان په هغه باکس کې پټ شي او توماس او ټیرسا په پټو کې پټ شوي وي خودل دغه لکان د دې ماشینانو شکار شو او ډیر لکان پکې مړ کړل او دینه پس توماس ټیرسا او نور لکان هغه طرف نه منډه کې چې دی یو ماشین د دوی مخه ته راشي چې سره ټیرسا په هغه ماشین باندې اورو لګي او دینه پس دوی دا غزه نه منډه کی چې دی کې ال بي پس مکر پریوزي او یو روبوټ په ال بي باندې حمله پس را روانو چې دی کې وسه کسان په ماشین حمله وکي او دینه پس دوی په یو جونګړه کې پټ شي چې دی کې اچانک هغه گریور په دوی باندې حمله وکي او یو الکساندر اوچت کی او دی کې چکه مونی سو چې څنګه بره طرف ته راکاږي چې توماس سره د مرګرو سره هغه بچ کی خو دی کې هغه گریور په ال بي باندې حمله وکي او ځان سره بوزي او هغه گریور دا غزه نه لاړ شي چې د دوی نه علاوه په باکس کې چې کم کسان پټ شوي وو هغه بچ شول انو ټول پکې مړ شو چې دینه پس ګیل هغه پس په غوسه باندې راشي او ویم وخی وته دوی چې دی کې ټوله غلطي ستاده خو دلته توماس سم دا غنل چې ماته د خپل سوالونو جواب ملو نشو او هغه غینه په ځان د زهر واست نه و چې د سره هغه بهوش شي او هغه خوب بیا ویني چې هغه په لیب کې د ټیرسا سره او هغه په څه کسانو باندې ایکسپریمنت کوي او کله چې هغه په هوش کې راشي نو هغه خپل مرګري راشي ورته دا وایي چې ګیلی هر څه په کنټرول کې کړ او هغه ټول ته دا وایي چې ټوله غلطي د توماس وا چې دینه پس توماس خپل غلطي ومني او هغه ورته دا وایي چې اصل کې دا عجیب لار دا یو بلبلې نه ده بلکې دا یو ټیسټ چې دا موږ پاس کوو علاوه د دې نه وځو او دا یو کم نه والا کوي چې په کم نه کې سوخ کې ټیرسا او توماس همکار کولو دینه پس ګیلی توماس او ټیرسا بهر رو باسي او هغه په دیوال چې کم نمونه لیکل شوی دی هغه کټ کوي او هغه دا وصل چې دا دوه زدهغه جبلارو طرف ته ورولېګما خودل د دې کسانو ته غده چې توماس سپتر چې دې نه بهر څنګه وځو چې دې موخه نه فائدہ واخلي او توماس د ګارد نزان خلاص کی او هغه ګیلی ته چې زره خپل مرګرو سره د همیشه لپاره د دې نه وځما او کو څوک ما سره تل غواړي نو راځي نو ګیلی ته دا لګیدو چې څوک به وقوفه و د سره زی او کافی لکان د سری شي او دینه پس هغه جبلارو طرف ته ور روان شي چې د ډیر مزل نه پس دوی اخر سیکشن نمبر 7 ته ورسي خودل ته هغه گریور نو میکریچر وی چې دوی دغه د مقابله لپاره ورمنډه کی او دوی ډیره بهادرۍ سره د دې مقابله شروع کړې وي خودل ته چې ټیرسا په دې کریچر باندې څنګه حمله کوي نو هغه نه هغه ډیوایس وګرځيږي چې هغه ډیوایس پسې زر چک ورشي خو هغه ګوري چې یو بل کریچر دغه طرف ته روان دی چې دې سره زر سکسان په گریور نو میکریچر باندې حمله کوي او خکته وګرځي خو دې کې په نورم راشي او هغه کافی لکان مړ کی خو زر چک او ټیرسا دغه دروازې طرف ته منډه کی او دغه ډیوایس په مدد باندې هغه دروازه کولو کی چې دوی زر وردن نشي او د دې مخ ته یو بل دروازه راشي او چې پاغه کې به د اتو نمبر کوډ ورکه خو مينو ته د دې کوډ باره کې پته ویل چې هغه کوډ دی عجیب لارو کې لیکل شوی نو هغه کافی په دې لارو کې ګرځیدل دي دنه پس هغه کوډ ویل شروع کی چې دې کې اچانک یو بل کریچر په مينو باندې حمله وکي خو دې کې یو بل لک په دغه کریچر باندې حمله وکي او مينو بچ کې دوی زر دغه دروازه کولو کی چې دې سر زر دغه ځای دیوالونو زر باندې دوه والا وو دنه پس دوی مخ کې روان وي او اخر کار دوی یو سورنګ ته ورورسي چلته په خپل دوی ته لایټونه ولګي چې پاغه سورنګ کې دوی روان شي او دنه پس دوی یو لیب ته ورسي چې الته د ډیرو ساينسدانانو لاشونه پراته او دنه پس دوی دا لیب مین کبرې تراشي چلته کیمرې لګېدلې وي نو دلته دوی ته دا لګېدو چې د ډاکټرانو په موږ 24 غنټې نظر ساتو دنه پس توماس یو بټن وبخي چې د یو خزه ویډیو راشي چې کم د په خوب کې لیدلې و او پاسل کې دا خزه ډاکټر ایوا نوم وی چې هغه د کمپنۍ ډایرکټر وی او هغه په ویډیو کې دا وایي چې د دې دنیا نور ارسه اوچ کړی دي چې د دې نه پس مکه باندې د انسانانو سیدل ناممکن شو او هغه سره یو فلیر نومي وایرس پیلو شي چې هغه یو ډیر خطرناک او جانلیوا وایرس او وخت تیرې دو او نوې نسل د دې وایرس سره مقابله کول شو د دې د وجه موږ دا ایکسپریمنت شروع کو او هغه نه پس هغه ویډیو کې هغه ایوانو می ډاکټر ځان په خپل ولي نو دوی په دې هر ساړو پودل نشي د اخر شروع سدي خو دې کې اچانک هغه ګیلی نومي الکم دغه ځای ته راورسي چې هغه د گریور نومي کریچر شکار شوی وي او هغه په لاس کې تمانچه او د توماس طرف ته ونیسي خو دې کې اچانک مينو دې په غشي ماندیولي خو هغه په وجودم ګولې چلولې وي چې په هغه ګولې باندې هغه چک نومي ماشوم ولګي چې سره توماس دا وګورو نو هغه ډیر زیات خفه شي خو اچانک الته میلیټري والا راشي او دا ټول بهر رو باسي په یو هلیکاپټر کې نه خو موږ نسګورو هغه ډاکټر ایوا اوسم ژوندې وي او دغه په حساب سره توماس د دوی په جال کې گیر شو چې دې سره دا کہانی ختم شو ګستا سودا کہانی خوښ شوی نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ